میرزا سافت ستاسو د هر ډول عمده تجارت او کاروبار د حسابونو د کنټرول لپاره اتومات ډیټابیس. ډیټابیس ټول ستاسو د میرزایي د کتابونو او کتابت د سیستم په مطابق باندې جوړ شوی دی. کوم تجارتونه یا کوم میرزا صاحبان چې اوس پیلن د میرزایي د کتابونو او سیستمونو څخه استفاده کوي په کلم باندې کار کوي د هغوی لپاره پوره د شي استفاده وړ ځکه دی چې هغوی په پوره بلدتیا ورسره ولري او په ډېره اسانتیا سره به نور کسان هم کولی شي چې د سیستم په ښه طریقه باندې زده کړي. دلته مختلف کتابونه شته او هر کتاب ستاسو د میرزایي د سیستم مطابق جوړ دی. په څه رقم باندې چې تاسو سره بلد یاست په کوم ترتیب باندې چې تاسو خپل روزمره میرزایي حسابونه سرته رسوي هغه ټول په دغه سیستم کې په هماغه ترتیب باندې جوړ دي. هغه رقم کاتې، هغه رقم روزنامچه، هغه رقم کتابونه، مختلف کتابونه موجودي او هر څه په هغه ترتیب باندې درکوي او دوه رنګه قلمونه پکې کار شوي لکه شین او سور رنګ. سور رنګ د بنام د لپاره فرض مثال او سور رنګ د جمع د لپاره او داسې نور. راځو په لنډ ډول تشریح کوو. دا د میرزا سافت عمومي یا اول مخ دی چې دلته تاسو ته په خلاص ډول باندې تاسو تجارت یو لنډ معلومات درکوي لکه د نن ورځې فروشات، د نن ورځې خرید، په داخل کې څونه پیسې لرو، ډالر، کلداري، افغاني، او په بانک په صرافي کې څونه پیسې لرو، د موجوده مال چې موږ کوم لرو د هغه څونه ارزښت دی، د څو پیسو جنس اوس موږ ته پروت دی، زموږ څونه پیسې په باندې دي چې اوس موږ ته جنس پروت دی او زموږ پر خلکو څونه پیسې باندې دي. دا هغه څه دي چې موږ باید هر ورځ وګورو او وینو او دا کوم تاریخ بجې او ساعت راکوي او لوړ موږ ته شارټ کټ بټنونه راکوي نه چې په ډېره اسانتیا سره موږ کولی شو چې یو جنس جوړ کړو یا کښتونه راوباسو یا ګټو تاوان وګورو او یا نور. د بل طرف کې زموږ مینیوګانې دي چې دغه مینیوګانو په توسط باندې موږ کولی شو چې هر کتاب راخلاص کړو په اسانتیا سره ورسو او هلته هغه راپورونه یا کتابونه یا هر څه وګورو. او دغه رقم موږ د ډیټابیس د اول مخ پر صفحه باندې دلته کتابونه لرو. ټول هغه کتابونه چې تاسو په خپل شرکت کې کاروئ هغه ټول دلته تاسو ته په سیستم پر مخ باندې پراته دي چې په ډېر اسانتیا سره تاسو کولی شئ استفاده ځنې وکړئ. سیستم ډېر اسانه، ډېر وسع جوړ دی. پښتو، دري او انګلیسي ژبې لري. 3 کرنسي جوړ دي. هر کرنسي تاسو کارولی شئ. اوس فعلا ډالر، کلداري، افغاني تاسو کولی شئ په سیستم کې تغیر کړئ. تاسو کلداري کاروئ، څوک تومن کاروي، څوک یورو کاروي، څوک هم RMB کاروي، کولی شئ چې په هغه کرنسي استفاده وکړئ. راځو اول د وارې موږ روزنامچه فروشات. دا زموږ د فروشات روزنامچه ده. ګوره اسبابات تاریخ دغه تاریخ عمومي ټول فروشات موږ ته په دغه لیست کې راکوي. کله چې موږ د مشتری پر نامه باندې کلیک وکړو موږ ته د مشتری کاتار خلاصي. کله چې موږ پر جنس باندې دوه واره کلیک وکړو موږ ته هغه د بیل و تغییر ته مو بیایي. کولی شئ چې موږ دلته یا بیل تغییر کوو یا ډیلیټ کوو یا پر مثال واپسې راغلی وي. او کله چې موږ د بیل پر نمبر باندې کلیک وکړو موږ ته اتومات د بیل نمبر ښکاره کوي. ګوره دا د بیل نمبر دی چې هر هغه اجناس چې هلته په روزنامچه فروشات کې وه هغه دلته اتومات موږ ته ښکاره کوي. دلته ټول هر څه شته او حتی کولی شئ چې په یو بیل کې ډالر، کلداري، افغاني په 3 کرنسیانو باندې تاسو مشتریانو ته اجناس ورکوي. په بیل کې به د بیل جمله، زړه بقایا او جمله بقایا به ټوله راځي. حتی د بارګري مصرف به هم په بیل کې لاندې کښته لیکلی وي. دا په اتومات ډول جوړیږي. بل دلته که چیرې موږ پر هره منډي یعنې دغه جنس مطابق پر منډي یا پر ګدام باندې کلیک وکړو تاسو کولی شئ چې ستاسو مشتری ته تاسو د منډي پارچه په همدغه شکل باندې ورکړئ. دا پرچه به چاپیږي. دلته به د ګدامدار د ټلیفون شمیره، د ګدامدار نوم، دغه رقم، د جنس نوم، تعداد او هر څه به دلته لیکلي وي. دا به تاسو ټاپه کوئ، امضا کوئ او بیا هم تاسو خپل مشتری ته د بیل سره یو رقم کوئ. البته دا پرچه به د هر جنس لپاره به جلا جلا پرچه وي ځکه عمومي د منډي کاروبارونه ټول په همدا ترتیب باندې دي چې د هر جنس لپاره جلا جلا پرچه وي. که چیرې زه اوس راځم د صفا شرکت یا هم د بل شرکت پر نامه باندې دلته کلیک وکړم دی به ماته هغه کاته راخلاص کړي. تاسو وګورئ چې دا اتومات د هغه کاتې ته هم رسېدلی دی. یعنې دا سیستم ټول اتومات دی. کله چې موږ په روزنامچه فروشات کې کوم انټري وکړو هغه به اتومات د دغه کاتې ته هم رسېږي، د مشتریو کاتې ته، او په اتومات بڼه به دا د موجودي څخه به هم راکمیږي. ګټه به د ګټې خواته ځي او فروش به د فروش خواته ځي، قرضونه به هم د قرضونو خواته ځي. دا ګوره زموږ بیل دی که چې موږ تغییر پکې غواړو ډبل کلیک پر وکړو موږ ته تغییرات په دې شکل راخلاصي. کله چې دغه ورځ خلاصه شي لاندې موږ ته وایي چې دغه ورځ جمله فروشات دونده وه. هغه ورځ خلاصه شول، ډالر، کلداري، افغاني جمله فروشات یې راکړه. بیا دا بل تاریخ شروع شو. ګوره اسبابات تاریخ هم میلادي تاریخ او هم هجري شمسي تاریخ دا بیا په هغه شکل باندې روان دي تر څو چې د دغه ورځې فروشات ټوټل خلاصیږي. بیا به بل ورځ راشي بیا د هغې ورځې ټوټل فروشات لوړې کولی شي چې موږ فلټر کړو. پر مثال د یو مشخص ورځې فروشات وغواړو، د مشخص مشتري فروشات وغواړو. دا زموږ روزنامچه نقدي ده. په روزنامچه نقدي کې عمومي ټول پیسې چې تاسو وصولوي د مشتریانو څخه یا هم دخل ته راوړي یا بانک ته وړي یا هم شرکتونو والا ته پیسې ورکوي ټول په روزنامچه نقدي کې اجرا کېږي. پر کاته چې کلیک وکړو موږ د هغې وکاتې ته اتومات جمع کاته باندې او که بنام کاته باندې کلیک وکړو موږ هغه کاتې ته اتومات او که ډبل کلیک پر وکړو دی موږ ته هغه ځای پر ځای موږ ته د تغییر کولو صلاحیت راکوي چې تغییر کړو. دلته موږ کولی شو چې د اثر تبادله هم اجرا کړو. زموږ سره په داخل کې ډالر پراته دي، موږ وړو افغاني کوو، افغاني را سره پرتې دي، ډالر کوو.
زموږ په مشتری باندې ډالر باندې هغه موږ افغاني راکړي کولای شي چې موږ له د اثر تبادلات هم اجرا کړو دا زموږ د طلباتو لیست دا د طلباتو کتاب دی د طلباتو په کتاب کې احمد محمود شرکت مختلف شرکتونه دي د ټلیفون شمیره ادرس او بیا د هغوی ډالر په افغاني په ډالر په کالدارو باندې کوم چې تاسو طلب یې هغه په یو رنګ راځي کوم چې هغه تاسو طلب یې په بل رنګ راځي صحیح سو کله چې موږ د برنامه باندې به کلیک وکړو بیا موږ ته د دې کاته هم راخلاصيږي ګوره عمومي ټوله کاته راخلاصه سول لکه څنګه چې تاسو په خپل کتابونو کې کاروي لکه څنګه چې تاسو د قلم کار کوئ دا عین په هغه شکل باندې رسیږي ډیر وسه او ډیر واضح دي او دغه تفصیلات د ټولو اتومات رسیږي لکه فروش ټوټل فروش د جنس نرخ قیمت تعداد او هر څه اتومات خپل راځي دا د ټولو اتومات خپل رسیږي هیڅ ضرورت نشته چې تاسو یې سوال کړئ اوس فرض مثال زه یو د خرید یو انټری کوم یو جنس زه رانیسم و به ګورم موږ دغه طلب یې دغه شرکت چې موږ طلب یو د دغه شرکت کاته ته به اوس موږ وګورو چې دا اتومات تل رسیږي کنه رسیږي بیا په منډي کې وګورو په منډي ته به هم د اتومات رسیدي یا ګدام ته چې تاسو د منډي نه کاروي ګدام کاروي فرق نه کوي هغه ته به هم ورسو هلته به هم وګورو هلته به هم دی رسیدلی وي را اوس وصلت صفه شرکت په موږ ته وګورو د لوړو ګوره خرید الګوزي انرژي چې دغه موږ رانیولې ده نه دا خرید کې راغلی اوس که چیرې زرا سم موجودی تر سم هغه منډي را خلاص کم یا ګدام را خلاص کم دی به هم همغه منډي یا همغه ګدام ته به دی راغلی تاسو ګوري په منډي کې موږ د جنس تفصیل خلاص کړه د جنس کاته ده به ګوري درې د دلته خرید سی وی دی او موجوده مخکې سلوه اوس یو سل درېسول په بل نمبر او باندې دا خرید سوی دی نو په هغه کوم کچیر دا خرڅیږي په بیرته هغه په سره رنگ باندې راځي چې دا خرڅو یا وتل دي دا زموږ د بلان عمومي لیست دی دلته موږ ټول د خرید بلان راکوي چې کچیر موږ غواړو یو بل یا تغییر یو شی پکې کراولو او دا زموږ د ګدام یا د منډیانو کتاب دی د ګدامونو کتاب دی پر مثال شمس منډي د یا شمس ګدام دی رحمت منډي د امانت منډي ده نه دغه د سرایدار نمبر د ادرس او د ټلیفون شمیره او هر څه دلته لیکل شوی اوس کچیر زه په شمس منډي ته داخليږم په شمس منډي کې زما سره کم شانس دی په شمس ګدام کې زما سره کم اجناس ته الکوزي انرژي د اولې سره ورته دی دغه ټول کلمونه را سره چې جمله می دونه خرید کړی دي او فروش په سره رنګ کې دونه درم دغه ګدام ته څونه انتقال شوی دی او څونه ورڅخه انتقال شوی دی هغه دلته ټول مشتشکار کوي موجوده زموږ سره څونه موجود تعداد اوس په دغه منډي کې پروت دی پر مثال اول سلا ورته دي اوس موږ سره 215 قلم پروت دی کچیر زه پر کاته باندې کلیک وکم دغه ورجو کاته زیواده خلاص کوم چې په دغه منډي کې زما سره پروت ده دلته په ټول مشته تفصیل کوي چې په اول ورځ تاسو ثبت کړی دونه تعداد لري به دونه خرید کړی دي او دونه درنی ولدي دلته به موږ کولای شو چې د یوې منډي څخه یا د یو ګدام څخه یو بل ګدام یا بل منډي ته هم جنس انتقال کوي اساس خپل شرکت را انتقالوي د ګدامونو څخه شرکت ته جنس را انتقالوي په دغه ترتیب باندې هغه ټول دلته اجرا کیږي دا زموږ د بانکونو او د صرافیو کاتې دي چې تاسو د صرافانو سره کاتې ولري د بانکونو سره ولري هغه ټول دلته په دې ترتیب باندې راځي صحیح سو رسیدګي او بردګي ټول په دې ترتیب باندې راځي یعنی هغه جمع او بنام چې دي هغه ټول دلته تاسو ته په دغه کاتو کې راځي په تاریخ او تفصیل باندې وته هر کرنسي خپل ځان جلا جلا کالمونه لري پسې بل کتاب زموږ کتابي موجود دي دلته موږ عمومي موجودي کتاب لکه موږ سره عمومي الکوزي انرژي څونه پرته ده په کارتن باندې 223 کارتن موږ خرید کړي درې په خرڅ کړي 200 لرو د څو افغاني دي پر مثال د 2 افغاني په ارزښت باندې موږ سره ټوټل چې پروت په هغه 2 افغاني باندې دي په بل جنس نه 2 ډالر باندې دي په بل جنس نه 2 کالداري ټوټل باندې دي نه لاندې بیا موږ ته د عمومي د ټولو افغانیو د ټولو کرنسیانو هغه جمله راکوي او کچیر موږ د یو جنس پر موجودي باندې کلیک وکړو چې د چیرز موږ سره پروت دی مثال د یو سل نه نیوي کلمه جنس یا د بل کلمه شپته کلمه جنس موږ سره چیرې پروت دی دلته درته وایي دوه کلمه جنس سره په دغه منډي یا دغه ګدام او دوه په دغه منډي یا دغه ګدام کې پروت دی کچیر پر هغه منډي یا پر ګدام باندې کلیک وکړي بیا دې ته د هغه ټول تفصیل درته وایي چې په دغه ځای کې دوه پروت په دغه ځای کې دوه پروت او په دغه ترتیب راغلي په دغه ترتیب باندې وتلی نه مکمل ټول تفصیل تاسو ګورئ ټول تفصیل درته درکوي چې څو خرید سوی دی چا څه خرید سوی دی او کوم نرخ باندې خرید کړی او څو وخت خرڅوي دي پر چا باندې خرڅوي دي په کوم نرخ باندې خرڅوي دي لاندې دلته موږ ته وایي چې ته ټوټل ساسره ټوټل سرمایه ټوټل موجوده د دغه افغاني او د دغه کالدار او د دغه ډالر پرته ده دا به زموږ د برنامه کتاب دی د برنامه دلته موږ هغه شرکتونو څخه چې موږ اجناس را انتقالوي یا د ګمرک کارونه کوي یا کمیشن کاران دي او یا هم ګدامدار دي یا تخلیه ولادت یا هغه څوک هم مصرفات تاسو اجناس را نیسي په خارج کې د هیواد څخه بهر تاسو اجناس را نیسي په داخل کې د بل ولایت کې تاسو اجناس را نیسي هغه انتقالوي است نو هغه ټول دلته کاتې لري څوک په ګدامدار وي څوک په تخلیه ولادت څوک په کمیشن کار وي څوک په چوکیدار وي نه هغه ټول دلته کاتې لري په تاسو په قرارداد باندې خپل پیسې ورکوي نو دلته تاسو ټول راځي چې دغه د پلان کې ترکه څخه قرضدار سولې ادونه بنامسولې سیسو هغه ټول حساب یلته درکوي دا د ګراکانو کتاب دی د مشتریان کتاب دی احمد محمود جان خان سل 200 مشتریان هر څونه چې تاسو ولرئ دلته ټول د هغې لیست راځي او بلانس دلته ښکاره کېږي چې څو قرض دی او پر کاته کتل باندې چې کلیک وکړئ بیا د دې کاته موږ ته په دې شکل ښکاره کېږي تاسو ګورئ د افغاني حساب جلا د کالدار جلا د ډالر د جلا رسیږي او دغه تفصیلات خپل اتومات ته جوړیږي د روزنامچې پروشات څخه اتومات دي دلته خپل راځي په روزنامچې پروشات کې هم مرڅ نه لیکو ما یوازې انتخاب کوو به خپل پته جوړیږي
نور دغه زموږ د مصرفونو برخه ده. دلته که چېرته تاسې هغه برداشتونه ولرئ د مصارفاتو په حساب باندې، هغه ټول مصرفونه هم دلته رسیږي. د ټول د مصرفونو لیست لري، مصرفونه کولای شو چې فلټر کړو، د کور مصرف، د شرکت د شاګردانو معاشات دي، د برق مصارفات، د ښاروالي او نور بخشونه مصارفات دي. دا بیا د ګراکانو کښتونه دي. د جمعې په شپه باندې تاسو ضرورت نشته چې بیلانو ته کښېنئ او هغه حسابونه د کاټو څخه راکاږي. یا خالص ما د ګراکانو پر کښتونو باندې کړی حکومت یې تاته د کښتونو لیست درکوي چې چاپ ویستئ، او دا د ګټو د تاوان راپور دی. دا هم لکه روزنامچۍ پروژه په هغه شکل جوړه ده، خو دلته بیا یو برخه بل سره اضافه ده چې هغه ګټه هم درته ښکاره کوي. په ټوټل د هرې ورځې ګټه درته ښکاره کوي چې دونه ډالر تا د دې ورځې جمله دونه فروش او دونه ګټه، دونه فروش دونه ګټه په ډالر، دونه افغاني، دونه کالداري. او ګوره کلمواره یا جنسواره هم درته ښکاره کوي چې په دغه جنس کې دونه ګټه کړې، په دغه جنس کې دونه ګټه کړې، په دغونه جوړ کړي، په دغونه کې خرڅ کړي، دغه ګټه راغلې. او دا هم دا رقم دی چې د هرې ورځې په حساب باندې جلا درته فلټر کړي. البته تاسو تاریخونو فلټرونه هر څه لري چې په اساس باندې تاسو کولای شئ چې دغه لیست فلټر کړي. دا بیا عمومي موجودي ده. عمومي سرمایه دلته تاسو راسي. سالانه موجودي د دې څخه تاسو په ډېره اسانتیا سره کولای شئ په یو چشمانداز په څو دقیقو کې تاسو مکمله سالانه موجودي تاسو رسولی شئ، حتی زکات پورې هر څه ټول اتومات راسي. ټوټل څونه خرید لري، څونه فروش لري، څونه جنس بیلان تاسو موجود لري نه، دغه رقم د خلکو پر تا څونه پیسې باندې دي، ستا بیرته پر خلکو څونه پیسې باندې دي، په داخل کې څونه پیسې راسره پرتې دي، مصرفونه مو جمله څونه سوي دي، او په دغه ترتیب باندې د صافي ګټه مو څونه راغلې، د مصرف څخه وتلې د برنامو مصرفونه مو څونه سوي دي، او په اخر کې درته وایي چې ستا جمله سرمایه صافي سرمایه دي دغونه کالدار دي، دغونه ډالر، دغونه افغانۍ ده. اوس نو ته خپلې سرمایې ته په کتو سره خپل زکات مشخص کوې او زکات ورکوې. دغه راپور چې بیا دی هغه د ګودامونو یا د منډیانو تر مابین چې هغه د اجناسو انتقالات وکړي، هغې دلته درته یو ریپورټ درکوي نه چې په دا تاریخ د دغه منډي یا د دغه ګودام څخه دغه جنس انتقال سو،